روح چې د بدنه څخه ځي په تېره هفته کې ما تاسو ته څه بیان وکړ او چې زکندن وي چې هر رقم انسان په دنیا کې خوشحالي غم تکلیف زحمت ناجوړي دا هیڅ نه وي لیدلی خو بیا هم زکندن او مرګ یو لوی مصیبت ته چې واده ته پېښېږي او واده ته راځي چې هیڅ خوشحالي یې هم نه وي لیدلی تر مرګ لوی مصیبت او لوی زحمت چې یو انسان وایي پر ما ناجوړي نه ده راغلی بل انسان وایي چې ما تکلیف و زحمت نه دی لیدلی دا ورته را روان قبر ورته را روان اصلي مفهوم او مقصد او مطلب زموږ څخه د دې تبلیغ څخه دا چې په تېره جمعه کې یوه حصه د قبر د بیان ما تاسو ته وکړله دا د نن بیا د قبر د بیان څخه سفیان ثوري فرمایي من اکثر ذکر القبر وجده روضة من رياض الجنة ومن غفل عنه وجده حفرة من حفر النيران دی مبارک وایي که چا ډېر ذکر د قبر کاوه وجده روضة من رياض الجنة دی به پیدا کړي یو باغچه د باغچو څخه د جنت په قبر ومن غفل عنه وجده حفرة من حفر النيران که چا د قبر یاد هیر کړي دی مبارک وایي پیدا به کړي په قبر کې یو کنده د دوزخ د قلب مل مسکین مسکین څوک دی قیل ابن ادم انسان لأن داره خراب کور خراب وزاده عمل او توشد د عمل ومرکبه جنازة د سپرلی شی جنازه ولباسه کفن کالی کفن ومنزله لحد کور ځای لحد وفراشه تراب فرش خاوي ووسادته لبنة بالش د دد خشتي دي وجلساؤه منکر ونکیر ملګري د په قبر کې نکیر او منکر اذا اتاه في قبره ملکان اسودان لهما عینان ازرقان دا ډېرې تورې دي او سترګې یې شنې دي او داسې تیز رڼا کوي لکه د برېښنا ده او په لاسو بأيهما مقنع لا يقدر على حمله ثقلان اصواتها كرعد القاسم دا داسې ملکې دي چې په لاس کې یې ګرزان د اور دي غږ یې د دې ملکو لکه د هغه زورورې تاغان داسې ده ابصارهما كالبرق الخاطف سترګې یې داسې دي لکه هغه تیز برق یخرقان الارض بالاسنان په غاښو مځکه څیرې دا مړي فیجلسانه فی قبره دا کښېږي و یو مړي په قبر وانه لیسمع خفق نعاله دا مړی لا د پښو کشهارې د هغه خلکو اوري چې د ده د قبر څخه روان نو دا ملک ورته راځي د دې طاقت څوک نه د دې ملوکو طاقت پر داسې شکل باندې دا بیانېږي په کتاب سترګې شنې دي ګرزان ورڅخه دي ټکې تورې دي مځکه په غاښو څیري سترګې یې در برق تیزې دي ډېر په هیبت باندې دي و مړی په قبر کې کښېږدي راژوندی کوي دا ملک ورته درېږي نو باید څه حال چې یو ډنګر عسکر درته ودرېږي طاقت یې نه کېږي د دې دنیا دا د خدای لښکر چې درته ودرېږي صبر کوي او پوښتنه درڅخه وکړي په سیاست باندې چې ما ربک و ما دینک و ما نبی کم دې خدای دی کم دې دین دی کم دې نبی دی که د خدای فضل پر سوي فیقول رب الله و دین الاسلام و نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فیقول له ثبتك الله نم قریر العین الى یوم القیامه سم جواب دی ووایه وایي لیده سره سترګې به دې یخي تر ورځې د قیامت پورې داسې بیده سه لکه د اولې شپې ناوې دا به کوم سړی وي دا به هغه سړی وي چې د خدای طاعت عبادت یې کړی فرمانبرداري یې کړی علیه السلام فرمایي القبر ینادي کل یوما 5 مرات قبر هره ورځ 5 نارې کوي بکلمات په 2 کلمو سره
يقول أنا بيت الوحدة والوحشة فاحمل إلي أنيسا وزق کور د یوازیوالي زه کور د وحشت یم ما ته د ځانه سره یو ملګری راوله وانا بیت الظلم فاحملوا لي سراجا زه کور د تاریکي یم څراغ راوړه زه وانا بیت التراب والحجر والمدر زه کور د خاورو د ډبرو او د لوټو یم فاحملوا لي فراشا راوه د ځانه سره فرش وانا بيت الفقر فاحملوا لي كنزا زكور د فقر راوه خزانه بصر وانا بيت الحياه والاقارب فاحملوا لي ترياقا زكور د لرمان او مارانو يمراوه ترياق د واد د لرمان او ماران فکور په زرخانه کې چې خزدي کې پیدا سي د بازار څخه د وارانه چې په زرخانه کې پای شي او وینو د قبر د خزدکو د قبر د لرمان او د ماران د پاره د کومه د وارانه وي قال الإرابي فداك أبي أمي يو إرابي ورتوز مامور طلاب درتا صدقه وقربان سي رسول الله خداي فمل أنيس في القبر ملقري في القبر كتشتي قال قراءة كلام الله القرآن عليه السلام ويل القرآن عظيم شان دا ملقري دا قبر شو قرآن صلى الله عليه قال ما السراج في القبر سراج في القبر كتشتي رسول الله خداي قال الصلاة بالليل والنهار د شپې او د ورځې لمونځ کول دا سراج د قبر وقال ما الفراش في القبر فرش په قبر کې چشتي یا نبی الله قال العمل الصالح نیک عمل قال ما الكنز في القبر خزانه په قبر کې چشته یا خير خلق الله فقال النبي عليه السلام اسمع يا إرادي وهو قول لا اله الا الله محمد رسول الله د قبر خزانه ډیره ویل د لا اله الا الله محمد رسول الله قال عليه السلام كل يوم ينادي القبر 7 مرات اولها تقول الارض يا ابن ادم عليه السلام ووار قبر ناريوي واي چې اي زوی د ادم اي انسان تفر مني على ظهري تشتي ازما څخه فرشا باندې د ذکر فرشا د ذکر روان فسوف تحبس في بطني جرني شتب بنديس يزما فناس وثانية تقول يا ابن أدم تمشي في الجماعة على ظهري اي إنسانا تپدلو ټوليكي زما پر شاباني ګرځي فسوف تقع وحيدا في بطني څنګه بجر راسي ويوازي زما ونست وثالث تقول يا ابن أدم تضحك على ظهري فسوف تبكي في بطني زما پر شا باندې خاندي ژر دې چې ته زما په نس کې وژړې ورابعه تقول يا ابن ادم تاكل الالوان على ظهري تزما پر شا باندې قسم قسم نعمتونه خوري فسوف تاكل الديدان لحم في بطني ژر براسي زما نس چې ستا بدن به چنجان وخوري والخامس تقول يا ابن ادم تمشي في النور على ظهري روشنايي کې زما پر شا باندې ګرځي فسوف